Learning for opportunities and better life. ډیری مایکروسافت آفیس پروګرامونه په شمول د پاورپاینټ داسې پروګرام شوي چې تاسو خپل ترسره شوی کار باید په آنلاین یا آفلاین بڼه ثبت کړئ. نو که په آنلاین بڼه یې ثبتول غواړئ نو دا کار د ون ډرایو له لارې چې آنلاین ذخیروي ځای دی ستاسو د فایلونو لکه پریزنټیشنو، ډاکیومنټو، سپریډشیټونو، ډیټابیس فایلونو او نورو ګڼو اسنادو د ساتنې لپاره استعمالیدای شي. د ون ډرایو استعمال ګټه دا ده چې تاسو کولی شئ خپلو فایلونو ته هر وخت په هر ځای کې لاسرسی ولرئ. حتی که چیرې تاسو خپل کمپیوټر هم د ځان سره ونه لرئ کولی شئ فایلونو ته لاسرسی ولرئ. که غواړئ چې ون ډرایو استعمال کړئ نو پاورپاینټ ته د خپل مایکروسافت اکاونټ په مرسته ساین ان شئ. لومړی راځئ چې د کویک اکسس ټولبار سیو کماند آیکن باندې کلیک کړو. که چیرې پریزنټیشن مو نوی وي تاسو به له ډیالوګ باکس سره مخ کیږئ چې ګڼې ټاکنې لري. مثلا د اوس لپاره موږ غواړو چې خپل پریزنټیشن په کمپیوټر کې ثبت کړو. براوز ته ټک ورکوو ترڅو موقعیت او نوم د خپل پریزنټیشن لپاره وټاکو. نوم ټایپوو او سیو باندې کلیک کوو. په دې توګه د ثبتولو کار وشو او هر ځل د کویک اکسس ټولبار سیو کماند آیکن باندې په کلیک کولو سره فایل مو ثبتیږي. که غواړئ چې فایل مو په بل نوم، بل ورژن یا هم په بل موقعیت کې ثبت کړئ نو له فایل مینو څخه سیو از باندې کلیک کړئ. د ډیالوګ باکس په څرګندېدو سره اړونده پړاوونه تعقیب کړئ چې بیا هم د ون ډرایو او دس پی سي ټاکنې درکوي. که چیرې تاسو اساسا خپل فایلونه په کمپیوټر کې ثبتوئ او تاسو غواړئ چې د ډیفالت یا د وړاندې ټاکل شوی ځای هر وخت دس پی سي وي نو د دې کار لپاره د فایل مینو څخه مور او ورپسې آپشن باندې کلیک کړئ. وینډو باکس په څرګندېدو سره په کیڼ لوري پین کې سیو باندې کلیک کړئ او سیو ټو کمپیوټر بای ډیفالت فعال کړئ او اوکې ته ټک ورکړئ. که چیرې ثبتول د فایل مو له یاده وځي یا هم په ناڅاپي توګه کمپیوټر مو کرش یا خراب شي تشویش مه کوئ. د آتو ریکاوري فیچر یا په خپله اعاده کوونکې برخه د پاورپاینټ بیک اپ کاپي د پریزنټیشن مو په خپله ثبتوي. د نه ثبت شوي فایل یا پریزنټیشن اعاده کولو لپاره د پاورپاینټ په بیا خلاصولو یا فعالولو سره ډاکیومنټ ریکاوري پین په کیڼ لوري کې پرانیستل کیږي چې دلته تاسو کولی شئ دغو ریکور شوي ورژنو ته لاسرسی ولرئ. پاورپاینټ په خپله هر لس دقیقې وروسته بیک اپ کاپي د فایل ثبتوي. که چیرې تاسو په کوم فایل باندې له لسو دقیقو څخه کم وخت کار کوئ نو تاسو د پاورپاینټ له دغې برخې څخه برخمن کیدی نشئ مګر دا چې تاسو دغه وخت نور هم کم کړئ. په داسې حال کې چې سیو ټاب فعال وي د سیو آتو ریکور انفارمیشن ایوری 10 minutes نور هم کم کړئ. که چیرې غواړئ چې خپل پریزنټیشن ګڼو نورو فارمټ فایلونو ته واړوئ د فایل ټاب په کلیک کولو سره له مینو څخه ایکسپورټ ته ټک ورکړئ. دلته تاسو ګڼې ټاکنې کولی شئ. پی ډي اف چې یو ښه فارمټ دی که چیرې تاسو پریزنټیشن داسې کسانو ته لیږئ چې پاورپاینټ ونه لري. دوی کولی شي چې پی ډي اف فایل وګوري خو په پریزنټیشن کې تغییرات نشي راوستی. یا هم نورو فارمټونو ته لکه پی ان جی او جی پیک ګرافیک فایلونو ته یې اړولی شئ. یا هم که چیرې تاسو داسې کوم کس سره پریزنټیشن شریکول غواړئ چې 2003 یا هغې نه وړاندې ورژن کاروي نو تاسو کولی شئ چې ونوي تر 2003 ورژن پریزنټیشن ورولېږئ. که چیرې پریزنټیشن له نورو سره شریکول او کارول غواړئ نو په پاسنۍ ښي لوري کونج کې شیر بټن ته ټک ورکړئ او خپل پریزنټیشن ون ډرایو ته اپلوډ کړئ. د اپلوډ یا پورته کېدو څخه وروسته کولی شئ خلک د ایمیل له لارې دعوت کړئ چې پریزنټیشن وګوري او تغییرات پکې راوړي. یا هم لاندې د ایمیل له لارې پریزنټیشن اتچ کړئ او یا لینک یې شیر کړئ. ټولو دغو موجوده آپشنو یا ټاکنو ته په کتو که هغه ایکسپورټول د پریزنټیشن د پی ډي اف فایل په بڼه وي
یا هم شریکول یې په آنلاین بڼه وي. دا تاسو یاست چې باید تصمیم ونیسئ چې څرنګه خپل پریزنټیشن ثبت او شریکول غواړئ. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هېروئ. ګنګلي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښې چارې. Learning for opportunities and better life.